إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد. بیورو سوال کړی دی چې دا میسج خلک ډیر خوري او دا باز خلک بیانیم چې د یو موز پرېښودو سزا چې ده نو هغه په جهنم کې 2 کروړه 88 لکه کاله تېرول دي. دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب ده بې سنده خبره ده، منګړت خبره، نه سر شته نه خپې شته، خو چا بیانه کړې ده او بیا په چا ورته پلې ده؟ په رسول صلی الله ورته پلې ده. دا بعض کسان د خپل کاروبار چې چلی د هغې دپاره د رسول صلی الله نوم استعمالوي والعیاذ بالله. د دې دپاره ته اوس دا خلک یری چې موږ مه پرېږدئ که نه، قرآن کې دنیا ایتونه شته، د رسول صلی الله علیه دنیا حدیثونه شته، په هغې کې سخت سخت وعیدونه راغلي د هغه چا دپاره چې څوک مونځ پرېږدي. هغه بیان که که نه، څه ضرورت دی چې ته منګړت خبرې بیانې؟ څه ضرورت دی چې ته خلک په دې یری چې یو مونځ دې پرېښودو نو 2 کروړه او 88 لکه کاله به ته په جهنم کې او د آخرت یو ورځ چې د هغه د دنیا 50,000 کاله ده او دا حسابونه ورته کوي. رسول صلی الله حدیث کې څه وایي چې څوک مونځ نه کوي هغه څه دی؟ کافر دی. د دې نه بله غټه خبره شته؟ دا غټه خبره ده که دا 2 کروړه په جهنم کې تېرول دا وخت کومه غټه ده؟ چې کافر دی دا غټه ده، هر څه نه ختم شو، ټول عمر لاړ جهنم ته. نه که ته څوک یېرول غواړې قرآن او حدیث کونه وکړه، په کې شته وعیدونه، هغه وعیدونه بیان کوي، خو دا خبره نه ده ثابت. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې زما دا طریقه ده چې زه کله فرض مونځ ختم کړم نو د هغې نه بعد یو سجده لازم لګوم او په هغې کې زه استغفار وایم او بخښنه غواړم د الله نه. دا ډېر زموږ د ډېرو خلکو عادت دی، یوازې دا عادت نه دی. نو دا شتي که نه؟ جواب هغه دا دی، یو داسې عبادت لازمول او بیا په مخه په حقه طریقه کول چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت، د صحابه کرامو نه ثابت، نه هغې ته بدعت ویلی کېږي. دا سجده دا چې بعض خلک یې لګوي فرض مونځ ختم کړي یا سنت پسې وکړي بیا د هغې نه بعد زر سجده وره. یا سجده څه شي ده؟ بعض وایي زه سجده شکر لګوم. دا سجده شکر داسې خو نه ده چې کړه په سجده شکر لګوه. سجده شکر هغه غټ نعمت په مقابله کې به لګوي چې هغه کله نه کله راځي. لکه اوس یو سړی دی بیمار و، غټه بیماري پرې راغلی و، الله ورته شفا ورکړه، سجده شکر یې ولګوه. بس په معمولي خبرو باندې خو څوک شکر به د الله مونږ نه ادا کولی شو نه چا ادا کړی دی پوره. خو دا طریقې نه شي چې په مخه سجده شکر وکړو. داسې خو د الله نعمتونه بار بار دي په مونږ باندې او هر وخت. او که دی وایي چې زه پکې هسې ذکر کوم بیا هم بدعت. حاصل دا شو چې دا سجده دا نه ده ثابت په شریعت کې. والله اعلم.